میگه ناشنا مخلوق زه به تاسو ته بعض عجایبات د دې میګو بیان کومه په تعجب کې به لاړ شي حیران به شي چې د الله څه ناشنا قدرت او طاقت دی او دا درته ووایم د دې بېدینو زړه له مطمئن کېږي کله چې ورته ووایي چې انګریزانو ډاکټرانو او ساینسدانانو هم دا خبرې راویستې او بیا صحیح ده وایي انګریزانو چې ووایي نو بیا څه ده صحیح ده زموږ خو په ایمان په دې دی چې الله دا خبرې کړي دي بس بیا ډاکټرانو ساینسدانانو دا بس خبرې بیان کړي دي نو زمونږ ایمان الحمدلله د مخکې نه په دې خبرو دی او ښه مضبوط دی خو د هغې سره مغه ایمان ښه ډېر شو ایمان څه شو ښه ډېر شو لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې کله سپی په یو لوښي کې جبه ووایي نو څو پیرې به یې اووه پیرې یو پیر په خاورې سره څه حکمت دی په دې کې نو دا اوس دی آلاتو سره دا خبره معلومه کړې شوه چې د سپي په دې ژبه کې داسې جراثیم دي چې هغه صرف خاورې سره ختمېږي بل څه شي سره نه ختمېږي الحمدلله زموږ هغه ایمان ښه ډېر شو دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو ډوډۍ وخورئ نو لاسونه ګوتې د اینځلو نه مخکې وسټئ اوس ډاکټرانو دا خبره معلومه کړې ده چې دا کم خوراک چې د ګوتو پورې نښتې پاتې شي په دې کې خاص ویټامین او طاقت دی د بدن دپاره چې هغه به نور خوراک کړي او داسې نور ډېرې خبرې د میګو د دنیا ناشنا دنیا ده او د دوی دا ژوند ناشنا ژوند دی خو بعضو خبرو ته زه اشاره کومه امام ابن القیم رحمه الله په بعضو خپلو کتابونو کې د میګو د عجایباتو ته اشاره کړې ده په دې باندې بعضو مسلمانانو ډاکټرانو او ساینسدانانو کتابونه هم لیکلي دي په هغې کې د میګي د تذکر ښه تفصیلي راغلی ده په دې باندې انګریزانو په دې ملکونو کې په دې باندې چې د بحث ډېر زیات کړی دی بلکې بعض تاسو ذکر کوم 2 کاله د میګو تناسو دوی کتو 2 کاله 2 کاله ژوند هغه صرف په دې کې تېر کړی چې د میګي څه کوي چې زه دا معلوم کړم د هغې نه بعد به یو غوټ کتاب لیکلی د میګو دنیا نو د هغه عجایباتو نه زه تاسو ته یو څو بیانوم اولنۍ خبره میګي خبرې کوي او زموږ رب موږ ته ویلي میګي خبرې کوي خدا کم چې دراسات شوي دي او په دې کې کم بحوث او بحثونه شوي دي هغوی هم دا خبره ثابته کړې ده چې میګي خبرې کوي د دوی خپله خاص ژبه ده د میګي شپږ خپې دا چې موږ داسې نو ډېر وړوکي ښکاري خو دا چې کله را نږدې کړي او دوی په دې آلاتو باندې ګوري نو دا هر څه جدا جدا ښکاري او ډېر وړوکې بدنې دی ډېر وړوکې بدنې دی او ناشنا خبره دا ده په دنیا کې چې په دې ځمکه باندې څومره ژوندي اوسېږي نو د 15 نه 20% پورې په دې کې صرف میږي دي ډېر زیات دي یعنې کوم ژوندي چې اوسېږي په دې ځمکه باندې چې ساه اخلي نو په هغو کې د 15 نه واله د 20% پورې د څه دي د صرف میږي دي ډېر زیات دي او په هر ځای کې د دې باقي جسم نه دې سر غټي باقي جسم نه د سر غټي او ځکه الله سبحانه وتعالی دوی له ناشنا پوهه ورکړې ده چې هغې ته به انشاءالله بعضو خبرو کې اشاره وشي اوږدوالی د میږي عام چې کمی د 2 میلۍ نه واله چې ډېر اوږد شي 15 میلۍ ته رسي او په دې بعضو ملکونو کې او په بعضو ځنګلاتو کې د هغې نوم دی امازون په دې کې غټ میږی چې کوم لیدلی شوی دی نو هغه د دې ګوتې امرو تشهد دا کومه ګوته چې ده دا به ټول نه غټ لیدی شوی او د دې سترګې مې خو صرف دومره ده چې اکثر وی په تیاره کې اوسېږي نو د هغې د لاسه نظرې کمزوری او په دې سترګو له پاسه یې ویښته دي د هغې د لاسه الله دې د سترګې ساتي چې د سترګې او نظرې خراب نه شي په صحرا کې اوسېږي په هر قسمه حالاتو کې اوسېږي بلکې دا خبره ناشنا ده چې دې په دې بدن کې دومره طاقت دی
چې ګرمي 100 سنټیګریډ ته ورسیم پکې دا ژوند تېرولی شي 100 ته مونږ چې کله د سره د دې آلاتو د کم نعمتونه چې اوس دي 40 ته ورسي څومره سخته ګرمي ده 40 45 انتها ده 50 خو بیا ښه ډېره او دا په 100 درجه کې چې ګرمي نو میږی پکې ژوند تېرولی شي او کم خوراک چې د ځان دپاره راټولوي سبحان الله دا داسې یو شی به راوالي ځان له چې هغه به د دې د بدن نه مغټي او ځکه بعضو علماو دا خبره لیکلې ده چې د دې بدن چې 100 پیرې وزن کې چې څومره نتیجه راوځي دومره وزندار شی ده اوچتولی شي بدن نه 100 ګنا زیات نو بیا چې کله داسې شی راوالي او دې سوړي ته ویسي نو دا داسې نه ده چې داري کې خوري بلکې دا دوی سو ته تقسیم کی چې غټیږي نه ځکه چې غټ شي نو د دوی د اوسېدو د ځای خرابوي دا په سو کې تقسیم کی په دوو کې یا که دوو ته هم غټ ښکاري نو څو کې تقسیم کی په څلورو کې او که چېرته لونوالی پکې راشي نو دا واپس د دې سوړي نه راوباسي په هغه وخت کې چې کله د بهر نه دوی ته د نور میږي خبر ورکړي چې نور دی نو دا بهر نور ته یږدي او همیشه چې کور جوړي سوړه جوړي د ځمکې لږ اوچته جوړي چې اوبه ورته نه شي دا پوهه چا ورکړې ده الله سبحانه وتعالی هغه قادر باچا دی ناشنا خبره چې کومه دوی کې دا غدا ده چې کله دا میږی مړ شي نو د ده نه یو خاص بینځي خاص د دې بیندلاسه چې نږدې خواوشا کې که چېرته میږیاني نو هغوی ته پته ولګي چې زمونږ میږی مړ شوی دی نو راشي هغه اوچت کې ویسي ځکه یو عالم دا خبره کوي چې ما داسې کار کړی چې یو میږی مړ شوی او د هغه د دې جسم نه دغه ماده چې کوم دا بین کوي دا مې ترې ویستې وه او په یو داسې میږي مې لګولی و چې هغه ژوندی و په هغه چې مې څنګ ولګول او لږ ساعت تېر نه و میږي را جمع شو ډایرکټ پیسې میږي را جمع شو که زموږ ملګری مړ دی او بیا چې دوی کله د خپل ملګری ویسي او خښې کړي نو بیا د هغې نه به د خپل جسم وي د دغه بین نه او د هغه څه نه پاک کړي کوم چې د هغه جسم سره لګېدلي ځکه چې څوک په دوی پسې را جمع نه شي هسې ملګرو له تکلیف ورنه کړي ناشنا عجایبات دي د الله په دې مخلوقاتو که چېرته سوچ دې پکې وکړو هغه موږ صرف داسې دي میږي ګرځي دغه روان دي نه خو دې لپاره خاص چې کوم ساینسدانان دي ما ته اوس څه وایي چې 2 کالو پورې یو سړی ناستي دا ګوري او سره دې آلات دي هر څه هغوی معلوم کړي ښه بیا د دوی دا ژوند چې دی دا جدا جدا دی میږي په 3 قسمه دي یادې ساتئ نر دا نر چې کوم دی دی ټول نظر مري نر د ټولو نظر مري او د ده کار صرف دا یي چې بچی پیدا شي بس نو چې کله دی د مادې سره میلاو شي هغې نه باید دی څه شي مړ شي او پاتې کېږي هغه ماده مشره چې کومه دوی کې هغه نر نه وي هغه ماده وي ما ته اوس ته وایي الله هسې نه دي ویلي قالت نمله وایي میږي که میږی ولې ځکه چې دا مشره وي میږي خو دا خبره نه شي کول د دې نه علاوه چې کوم دي هغه په دې خدمت کې لګیا دوی خدمت کوي د دې مشرې چې کوم په دوی باندې مشره ده او د ټولو نه زیات عمر چې میلاویږي هغه هم دقه مشرې ته د دې عمر اوږدي د ټولو نه کم عمر هغه د نري د زر مري بیا د کم چې خدمت کوي وي د دوی د عمر د 7 نه 7 کالو پورې رسي چې ډېر زیات اوږد شي اخري حد 7 کال او د کوم چې مشري نو بعضو دا خبره لیکلې ده چې 20 کالو پورې عمر رسي دغه عمر ډېر اوږد الله ته ناشنا طریقه ښوولې په څه طریقه باندې په څه نظم سره دوی چې د خوراک راوړي دي سوړي ته ښه دا هغه مخلوق دی چې دعاګانې مو غواړي دا حدیث کې دي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پیغمبرانو کې یو پیغمبر د ونې سوري ته ناست میږي وچیچو نو د هغه ځای نه پاڅېدو او د میږو چې کومه سوړه وه هغې وسېځله د غوسې نه نو الله سبحانه وتعالی ته وحي وکړه
وی یو میږي وچی چلی نو د میږو یو داسې امت ته ټول وسیږو چې هغوی زما پاکي بیانوله یو میږي د الله پاکي بیانوي الله پیغمبر ته یو زما پاکي بیانوي تا خو د میږو یو امت پوره ډله دې وسېځله یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې خرج نبي من الانبیاء بالناس یستسقون یو پیغمبر خپل قوم راویسته او د باران دپاره دعا وغوښته یو بل روایت کې راځي چې د سلیمان علیه السلام نو چې کله دوی روان شو نو یو میږی ولیدو چې هغه په ځمکه باندې پروت او د خپې اوچتې کړې وې د اسمان طرف ته نو سلیمان علیه السلام یې واپس شي هغو ته یې ولي وی د بل چا په دعا به په تاسو باندې باران وشي خدي میږي ته دا هم پته لري چې الله بره دی په عرش ته پاس خپې اوچتې کړې وې لاسونه کوم طرف ته اسمان ته په انسانانو کې ډېرو ته لا دا پته نه چې الله کوم ځای کې دی او دوی ته پته و چې الله کوم ځای کې دی په ځناورو کې او په دې حشراتو په دې ټولو کې د ټولو نه هرسناک په خوراک او په سامان سره هغه دا دی میږي د ټولو نه زیات هرسناک دومره هرسناک دی چې سلیمان علیه السلام یو واقع دي چې راځي بعض کتابونو کې سلیمان علیه السلام یو میږي ته وایي تاسو څومره خوراک کوئ په یو کال کې میږي به څومره خوراک کوي نو هغه ورته وایي 3 دانې غنم 3 دانې غنم دا په یو کال کې 3 دانې غنم دا مونږ په یو کال کې خورو نو داسې ویلی کېږي چې سلیمان علیه السلام دا په یو لوښي کې بند کړه ورسره 3 دانې غنم ور واچوه چې ده د 3 دانې خوري که نه چې په یو کال کې خوري بیا چې کله کوله کړو نو ویې کتو نو یو نیمه دانه به کې پاتې وه او یو نیمه یې خوړلې وه سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو چې تا خو چې مونږ 3 خورو وی دا ما یو نیمه باندې اکتفا وکړه وجه دا چې ما ته پته نه لګېده چې ته به واپس راځې او که نه ما به دې نه راوباسې او که نه نو د هغې دپاره ما وی دا طریقه جوړه کړه ښه په ژمي کې دوی بهر ته ډېر نه راوځي په اوړي کې دوی اکثر بهر ته راوځي او ځان دپاره د سامانونه جمع کوي اوړي د خپل سوړو ته یو باحث انګریز دی هغه په دې باندې یو کتاب هم لیکلی د هغه انګریز نوم دی ګراهم کوري هغه 2 کاله ما تاسو ته وایي چې هغه 2 کاله دوی ته ناست او هغه په خپل کتاب کې وایي میږي د انسانانو نه په نظم و ضبط کې مخکې دي میږي د انسانانو نه په نظم و ضبط کې څه دي مخکې دي بیا هغې خبره کوي وایي زه ناست وم ما دوی ته انتظار کړی دا ټولې آلې مې ورته لګولې نو دوی چې کله په لاره رواني نو دا په 3 ډلو کې په څو کې په 3 کې کوم چې مشراني د دوی ته لار ښیي نو هغه مخکې رواني او تیز رواني هغه مخکې رواني او تیز رواني کوم چې فارغ یي چې د هغوی هېڅ کار نه وي نو هغو په دې سیډونو رواني هغه هم ښه تیز رواني په منځ کې هغه رواني چې سامانونه یې راغستي خوراک یې راغستی دانې راغستی شی راغستی دا په منځ کې روان دوی ډېر ورو ورو رواني چپ چاپېره چې د نور د دفاع دپاره رواني او مخکې د دوی نه یو څو تیز رواني هغه ورته لار معلوموي او چې دوی روځي د سوړې نه هسې نه روځي دوی له یو خبر ورکوي چې روځي هله دوی روځي یعنې تاسو په دې باندې موږ هم تجربه کولی شو چې د میږو سوړی او دې ته کښېنه په انتظار یا ورته ویډیو په څه طریقه باندې کیمرو ولګوه ته هم دا اندازه ولګې چې دوی داسې اکدم نه روځي د سوړې نه یو یا 2 راووتو چې دا هغه دي چې لار معلوموي د دې نه بعد دوی مخې ته پیغام ورکوي چې تاسو راوتی شئ یا نه شئ راوتی دا په انسانانو کې نشته دا نظم و ضبط په انسانانو کې نشته یو سړی د سامان اوچت کړی پیټ یې اوچت کړی دی به ته ګاډي رڼ وي پی 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 واخواشه مړ واخواشه لکه سامان اوچت کړی صبر ورته وکړه ښځه ورسره ده صبر وکړه ماشومان ورسره دي صبر وکړه بوډا دی صبر ورته وکړه بیمار دی صبر ورته وکړه एकदम پیاره نه مه وه د غوږونو ته هم نقصان رسوي کېدای شي دا سړی ویرېږي لږ صبر وکړه د دوی نه دا میږي ښه نه شو چې دا خو څومره احتیاط کې کوم چې دا سامان راغستی دی او روان دي ښه په دوی کې چې کومه دفاع کوي لکه ته چې په حملو کې دفاع چې څوک کوي هغه دا نر نه کوي دا ماده کوي نو دفاعي مشرتیه د چا سره ده
هغه دغه میګي سره ده، نه د میګي سره. ځکه الله دغه ذکر وي قالت نمله. خبله فائدہ سبحان الله خبم ایمان ډیر شي په قرآن او په الله باندې. هغه میګي سوي وي سليمان عليه السلام تاسو ونه چقي دی میګي په دې املا باندې لپاسه یو غلاف اکلکی غلاف کلکی پای چې زور کې ماتيږي. ځکه تاسو کوي نه دا میګي چې کله ځان راچي د سزینا نو الټن را پروزي د بالکل سیده لګي. ولې ځکه دې چې الټ ځان راوچي نه بیا غلاف ماتيږي. غلاف چې باغی الله ساتي اماتي. او ځکه دی وي سليمان عليه السلام تاسو ونه چقي ځکه چې بر غلافونه دي چقي. الله په هر خبره کې ګوره حکمت دي. سوي چې سليمان عليه السلام وراشي او پتا سو بخپي کی تاسو مړ شي تاسو به و چقيږي. ولې به و چقيږي ځکه چې بدی له پاسه غلاف ته غلاف چقيږي، غلاف چقيږي ماتيږي. نو ځکه دا خبرو کړی چې دا لا يحطمنكم. یو عالم دا خبره کوله وی ما مراقبه کړې ده د دې میګو او دا مې ډېر وخت سهارلي دي کتلي مې دي. کله چې موږ عالم وایو مطلب چې هغه سره علم دنیوي دیني دواړو ته وایي. اکثر په دې علم کې چې کوم یو سره دنیوي علمي ساینسدانان یا د زناورو علم وسره چې کوم د غوي سره تعلق ساتي یا ډاکټران نه ټول پکې د نرجې دیني علما. نو یو عالم دا خبره کوله چې ما داسې کار کړو چې یو وخت یو څه زمانه ما د میګي سارلی نو ما داسې کار کړو چې په دې میګو لپاسه مې نښې لګولې. د میګي نیولې او بیا بې لپاسه جدا جدا رنګونه لګولې. ما وی چې زه معلومومه چې دې کم یو رنګ والا ډېر روزي کم یو نه روزي، ولې دې ډېر روزي ولې دا بل نه روزي. دې نو سړي شوق دې هر څه ګوري او دا ډېر ښکلی علم دی. ما تاسو سوي چې دې سره د ایمان د سړي ډېرېږي او د الله عظمت په ستا په زړه کې ښه ډېر شي. نو هغه دا وایي چې ما چې کوم وکتو نو میګي ټول یو ځای نه ګرځي. دوی اول خدای چې په ډلو کې تقسیم شي، په ډلو کې تقسیم شي او هر یو ډله دا کار یو هفته کوي بیا پسې بل راځي. وی ما په دوی باندې داسې تجربه وکړه چې یو قسمه حمله کول په دوی باندې او د دوی په دې کور باندې او په دوی په دې سوړه باندې. نو بهر ته چې به کم میګیان راوتو هغه اقه رنګو کم چې ما پې لګولو د یوې هفتې دپاره دوی وو. بیا چې کله یو هفته پوره شو نور میګیان رالو په باندې هغه بل رنګو چې ما پې لګوله هغه بیا نه وه کم چې تېر شوي هفته کې کار یې تقسیم کړی تقسیم کړو. تاسو یو هفته وایي اوس به یو هفته نور راځي بیا به هغوی نو بیا به نور راځي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. الله استاسو په دې پیدایش کې او څومره زنده سری چې په دې دنیا کې ګرځي الله په ټولو کې زما د توحید غټ نه خبرتي. کله چې فرعون ته پوښتنه د موسی علیه السلام نو استرب څوک ته هغه ته وی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب زما غلي چې دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي به هغوی ته طریقه خولې د ژوند د تېرولو. هذا خلق الله. دا پیدایش چا کړی دی؟ الله کړی دی. بس عجایبات ما چې تاسو ته بیان کوم ټیم ختم شوګي ما تاسو ته یو څو نور بیانول کې چې الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي بلې موقع سره بیان کو.